په لاست ویډیو کې موږ د دې دا ډیمو امپورټ کړی وه او دا یو سمپل شاپ جوړ شوی دلته کې. اوس ګورو چې دا سمپل شاپ چې دی دا جوړ څنګه شو او دې دپاره کم پلګین یوز کیږي. تاسو چې ډیش بورډ ته لاړ شئ او پلګین سیکشن ته لاړ شئ نو دلته کې به دې پلګین انسټال کړئ. چونکې موږ د دې ډیمو امپورټ کړه او د ډیمو په ټایم کې موږ د هغه پلګینز انسټالیشن کړی کم پلګینز چې دې له ریکوایرډ وو نو په هغې کې د ووکامرس پلګین هم انسټال شو. تاسو دا هسې هم انسټالولی شئ. د دې پلګین نوم دی ووکامرس. پلګین سیکشن ته لاړ شئ ووکامرس سرچ کړئ نو دا یو پلګین به چې کوم دی دا به انسټال کړئ. دا د ورډ پریس کوم دغه چې دی د هغوی د طرف نه منیج کېږي. کوم ورډ پریس افیشیل کمپني چې د اټومیټیک هغوی چې ورډ پریس جوړ کړی ډیولپ کړی هغو دا پلګین هم جوړ کړی دی. نو ووکامرس په مدد باندې موږ یو ای کامرس سټور جوړولی شو او دې لپاره بیا نور پلګینز هم اویلیبل دي ایکسټرا فنکشنلیټیز دپاره لکه ووکامرس فار فیسبوک، ووکامرس سټرایپ، پیمنټ ګیټ وی، دغه شان ووکامرس پرو پروډکټ فیډ چې کوم دی هغه شو کوي. نور مختلف آپشنز هم دي د هغې دپاره. ویریشن سویچز فار ووکامرس دا مختلف اویلیبل دي. کم چې ضرورت بیا تاسو سرچ کولی شئ انسټالولی شئ. بیا د ووکامرس دپاره پیډ پلګینز هم دي چې هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ او انسټالولی شئ. نو چې ووکامرس پلګین تاسو انسټال کړئ او اکټیویټ کړئ نو ستاسو په کوم سیټینګ چې دی په هغې کې به یو بله مینیو اپیر شي د ووکامرس په نوم سره دلته کې او د دې سره به دلته کې پروډکټس هم اپیر شي. دلته کې دا انالیټکس به هم اپیر شي او دا مارکیټینګ به هم اپیر شي. دا ټول د ووکامرس سره ریلیټډ دي. نو که زه ووکامرس باندې کلیک کم نو دې کم هوم سیکشن چې دی تاسو فرست ټایم انسټال کړئ دا نو دا به تاسو له هغه انسټالیشن کم ویزټس چې دي هغه به تاسو له درکړي. هغه به هم تاسو انسټالولی د هغې کم پروسس چې دی هغه تاسو کتی شئ او انسټالیشن هغه پروسس د دې کنټینیو کولی شئ. نو سمپل کم سیټینګ چې د سټور نوم څه دی او نور آپشن چې دي هغه به تاسو دغه کوئ د دې ځای کې نه بیا ایکسپلور کوئ فرست ټایم انسټالیشن باندې. د هغې د ډیمو دپاره که فرض کړه موږ چې کوم بل سایټ باندې کلاک کړی bloghelp.test/wp-admin که دې ته زه لاړ شم او ووکامرس پلګین په دې کې انسټال کړم زه به د انسټالیشن دپاره د دې پروسس نه وکړم ویلټ په تھرو باندې به کاپي پیسټ کړم چې زما ټایم لږ بچت شي. نو بلاګ هیلپ کې به په ای سټور نه به زه دا ووکامرس پلګین کاپي کړم. ډبلوپي کانټنټ کې پلګینز کې ووکامرس پلګین ایډ شوی د دې ځای نه به یې زه کاپي کړم او په دې بلاګ هیلپ کې به یې زه په ډبلوپي کانټنټ کې په پلګینز کې پیسټ کړم. اوس که زه دلته کې پلګین سیکشن ته راشم او دا پلګین زه په فرست ټایم باندې اکټیویټ کړم نو د اکټیویشن نه پس به موږ ته یو سټپس ښایي یو څو سټپس چې د هغې پلګینز کم سټور نیم موږ ایږدو یا کم سیټینګ چې دی هغه سیټینګ موږ ته ښایي. دا بیا موږ وروسته هم کولی شو دوباره دلته کې سیټینګ آپشن کې د دې کم آپشنز چې دي هغه موجود دي. نو د هغې نه هم بیا موږ د دې دا سیټینګز چې دي دا کولی شو. دلته کې چې فرست ټایم تاسو دغه کې نو دغه شان یو آپشن به تاسو درکړي. اولنی چې دی د سټور ایډرس دی کم ریجن کې دی سیټي پوسټل کوډ دا به هغه یو وي هغه انفارمیشن به دې کې انټر کوئ. په دې کې به زه هسې انفارمیشن ایډ کړم سیدو شریف او ریجن به زه پاکستان سلیکټ کړم پاکستان پښتونخوا او زه به سیټي کې هم سیدو ولیکم او خپل پوسټر کوډ به انټر کړم او دا به زه کنټینیو کړم. بیا که سټور د ځان دپاره سیټ کوئ صحیح ده که آی ایم سیټینګ فار د کلاینټ نو دا هم سلیکټ کولی شئ که تاسو کلاینټ دپاره سیټ کوئ کنټینیو به کوئ او دا پرفارمنس کې تاسو ټریکینګ انیبل کوئ یا نه انیبل کوئ. زه به نو تھینکس وایم زه نه انیبل کوم. تاسو انیبل کول غواړئ ایکسپیرینس پرفارمنس لپاره چې دوی ته رپورټ ځي او د هغې مطابق څه ایررز راځي د هغو فکسینګ دوی کوي. بیا سیکنډ چې انډسټري ریلیټډ بیا پروډکټ ټایپس بزنس ډیټیل او کم ټیم سلیکټ کولی. بیا اوس د انډسټري ریلیټډ دا کیدای شي وزټ د ټایم په ټایم چینج کېږي چې تاسو انسټالوئ کیدای شي تاسو ته بل شانتې راشي. ایجوکیشن لرنینګ هیلث اینډ بیوټي تاسو کم دغه سره ریلیټډ وي هغه به ترې سلیکټ کوئ بیا به کنټینیو کوئ. که دا تاسو سکیپ کوئ نو وروسته هم بیا دې سیټینګ په خپله کولی شئ. دا څه ضروري نه ده چې بالکل په اوله کې د سیټینګ وکړئ. په اوله کې تاسو سکیپ کولی هم شئ. بیا کم قسم پروډکټس چې فزیکل پروډکټس مطلب دا چې تاسو څه بک سیلینګ کوئ یا څه
بل پروډکټ او د هغې به فزیکل شیپینګ کیږي ستاسو سره پروډکټ موجود دی او هغه به تاسو هغه ته لیږئ بل دی ډاونلوډز فرض که تاسو لیټ سپوز پی ډي اف بکس خرڅوئ یا ویډیوز کانټینټ نو هغه شیپینګ نه کیږي بلکې هغه به د سرور نه ډاونلوډ کیږي تاسو به هغه کله تاسو ته پیمنټ وکړي نو سرور نه ډاونلوډ کیدی شي بل قسم چې دی سبسکرپشن دی سبسکرپشن که تاسو په آی بټن باندې کلیک کړئ نو د دې مطابق به تاسو ته نور آپشن هم ښایي مطلب دا چې تاسو سبسکرپشن ورکوئ خپل یوزرز له او هغو به monthly basis باندې یا yearly basis باندې به تاسو ته د هغې پیمنټ کوئ let's customer subscribe your product or service and pay on a weekly or monthly annual basis charges دغه شان ممبرشپ دی چې تاسو هغو له ممبرشپ ورکوئ دغه شان بوکینګز سره ریلیټډ دی چې هغو بوکینګ به کوي لکه هوټل چې کوم سافټویر یې په هغې کې بوکینګ یې دغه شان بنډلز مختلف بنډلز هغوی ته پرووایډ کوئ چې دا آپشن موږ سره اویلیبل یې که تاسو بای کوئ نو دې کې به دومره آپشن وي بل کسټمایزیبل پروډکټس کسټمایزیبل پروډکټ نه مطلب دا دی لکه آفر ایډانز لایک ګفټ ریپینګ سپیشل میسیجز آر ادر سپیشل لکه فرض که تاسو یو کپ پرنټینګ مطلب یو کپ پرنټینګ یا ټي شرټ پرنټینګ آپشن تاسو ورکوئ او کسټمر تاسو له ډیزاین درکړي او هغه چې دی تاسو بیا دغه کوئ نو هغه آپشن د دې نه انیبل کولی شئ بیا کانټینیو بیا بزنس ډیټیل کم بزنس لوکیشن یا د هغې سره کم ریلیټډ آپشنز چې دي لکه بزنس کې څونه کسان کار کوي څونه امپلایز پکې دي پروډکټ سوري دا پروډکټس ریلیټډ دی څومره پروډکټس دي هغه تاسو سلیکټ کولی شئ او سیلینګ په کوم ځای کې کیږي نو کرنټلی سیلینګ اني کوم ځای بل ځای کې تاسو ته سیلینګ کوئ مطلب بل ویب سایټ باندې یا فزیکل سټوري نو هغه سلیکټ کولی شئ زه به نو سلیکټ کړم بیا دلته کې ټیمز کم ټیمز چې دي د هغې لپاره کم ریکوارډ پلګین مطلب فنکشنالټي ورکوئ چې تاسو ته سجیسټ کوي چې دا پلګینز چې دي دا انسټال کوئ چې دا به تاسو فنکشنالټي ښه کړي هغه هم تاسو انسټالولی شئ بیا کانټینیو کوئ زه دا نه انسټالوم او دا به زه کانټینیو کوم بیا دلته کې تیمز ښایي چې د دې لپاره کم کم تیم ښه دي نو اوس تیم اسټرا دی دلته کې بل یو تیم دی سټور فرنټ چې هغه د وکامرس لپاره تاسو یوز کولی شئ نور هم تیمز دلته کې شو کوي کم پیډ تیم هم شو کوي فری تیم هم شو کوي فری تیمز ته که زه صرف راشم دلته کې سجیشن کې دا مختلف تیم مال راغستی تاسو د هغې نه تیم هم سلیکټ کولی شئ یا به زه کانټینیو وید مای اکټیو تیم کم نو د دې ټیم سره به د دې دا سیټینګ وشي اوس دلته کې هوم پیج ته راغې هوم پیج کې موږ دلته کې هم وو نو دې کوم هوم سیټینګز چې دي دا د هغه سټارټ اپ آپشنز چې سټارټ اپ انسټالیشن نه پس تاسو ته بس آپشن ښایي د هغې نه پس دلته کې سیټینګز چې دي هوم پیج او نور دا به موږ په نیکسټ ویډیو کې ګورو